د افغان حکومت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنې په کلکه رد کړي او له ټولو لوریو غوښتي چې بې دلیله د افغانستان د بې ثباته ښودلو کوښښ نه کوي. د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او ځینو نورو چارواکو د ملي پراختیا شرکت د فلزي عناصرو کرنیزو او صنعتي ماشین آلاتو د تولیدي فابریکو لیدنه کړې. ښاغلي مجاهد د دغه شرکت کړنې د هیواد د آبادۍ او ځان بساینې په برخه کې بېسارې ګڼلي. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې سرحدي پولیسو د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې له کندهاره دوبۍ ته د 109 تاریخي سکو د قاچاق مخنیوی کړی. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند همایون افغان رسنیو ته په خبرو کې ویلي چې یاد وزارت هر کال په هیواد کې له 300 تر 400 قانونه کشف کوي او په وینا یې تیر کال په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 400 قانونه تثبیت شوي دي. په کولمبیا کې د پوځي هډې ترڅنګ د موټر چاودنې او یوې چورلکې د ویشتو په 2 جلا بریدونو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او له 40 زیات نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د اوکراین جګړې د پای ته رسېدو لپاره د پوتین وړاندیز په کلکه رد کړی. پوتین وړاندیز کړی و چې اوکراین د دونباس سیمه په بشپړ ډول پرېږدي او د ناټو له غړیتوبه د لاس واخلي. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو د طبقه بندي سیستم چې خوړو ته د لاسرسي د ټاکلو لپاره کارول کیږي په رسمي ډول غزه کې قحطي اعلان کړي. دغه بنسټ ویلي له 9 میلیون څخه ډیر فلسطینیان د قحطۍ له ناورین سره مخ دي چې پکې لوږه، بېوزلي او مرګ شامل دي.